warum, was, wie, wer, wann, wo, woher, wohin. وی فغاګن یا پوښتنې. پوښتنې په جرمني ژبه کې د جرمني ژبې زده کړې یو نوي لوست ته له ما روغمن وثیق سره ښه راغلاست. نن به موږ یو ځای دا زده کړو چې was ist eine ویفغاګه. ویفغاګه څه شی دی؟ warum sind sie wichtig. ولې ویفغاګن مهم دي؟ د ویفغاګن ډولونه او کارونه. له دې نه مخکې چې درس شروع کړو که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. Los geht! Was ist eine ویفغاګه؟ ویفغاګه څه شی دی؟ په جرمني ژبه کې داسې پوښتنې دي چې د وی توري یا حرف سره شروع کیږي. دا پوښتنې یوازې هو یا نه ځواب نه غواړي بلکې معلومات غواړي. warum sind sie wichtig. ولې ویفغاګن مهم دي؟ ځکه چې د ورځني ژوند لپاره موږ تل معلومات غواړو، لکه څوک، څه، چیرته، کله، څنګه، ولې. نو فلهذا که دا پوښتنې مو زده نه وي، خبرې کول په روزمره ژوند کې یو څه ستونزمن کیږي. د ویفغاګن ډولونه او کارونه. لومړی wer. څوک. دا پوښتنه د انسانانو لپاره کارول کیږي کله چې غواړو پوه شو کوم کس یو کار کوي. د مثال په ډول wer ruft an. څوک زنګ وهي. wer ist dein Lehrer. ستا ښوونکی څوک دی؟ لکه څرنګه چې ګورئ د یو کس په اړه پوښتنه شوې. دوهم was. څه. د شیانو یا نظریو په اړه پوښتنه ده، کله چې د څه شي یا څه کار په اړه پوهېدل غواړو. د مثال په ډول was machst du. ته څه کوې. was ist das. دا څه شی دی. دریم wie. څنګه یا څه ډول. دا پوښتنه د کیفیت، حالت یا څرنګوالي په اړه ده. د مثال په ډول wie alt bist du. ته څو کلن یې. wie lernst du Deutsch. ته څنګه جرمني ژبه زده کوې. wie geht es dir. ته څنګه یې. څلورم wann. کله. دا پوښتنه د وخت په اړه ده، کله چې غواړو پوه شو یو کار په کوم وخت کې کیږي. د مثال په ډول wann kommst du. ته کله راځې. wann beginnt der Unterricht. درس کله شروع کیږي. پنځم warum. ولې. دا پوښتنه د دلیل یا علت په اړه ده، کله چې وغواړو پوه شو یو کار ولې کیږي. د مثال په ډول warum bist du traurig. ولې خفه یې. warum lernst du Deutsch. ولې جرمني ژبه زده کوې. د یادونې وړ ده چې د دې پوښتنو جواب معمولاً د وایل سره ترسره کیږي. د مثال په ډول warum lernst du Deutsch. جواب ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland arbeite. زه جرمني ژبه زده کوم ځکه چې زه په جرمني کې کار کوم. شپږم wo. چیرته. دا پوښتنه د موقعیت یا ثابت ځای په اړه ده، یعنی چې یو شی یا کس چیرته دی. د مثال په ډول wo bist du. ته چیرته یې. د دې پوښتنو جواب باید معمولاً یو ځای وي، لکه په کور کې، په ښوونځي کې، په ښار کې او داسې نور. د مثال په ډول ich bin zu Hause. زه په کور کې یم. wohin. چیرته روان یې. دا پوښتنه کله چې یو څوک یا یو شی له یو ځایه بل ځای ته روان یې د مقصد یا جهت په اړه یې پوښتنه کوو. د مثال په ډول wohin gehst du. ته چیرته روان یې. لکه څرنګه چې ګورئ حرکت یا جهت په اړه یې پوښتنه شوې. او یا هم wohin fährt der Bus. بس چیرته ځي.
اتم: woher له کوم ځایه. کله چې پوښتنه کوو چې یو څوک یا یو شی له کوم ځای څخه راځي یا یې اصل کوم ځای دی. د مثال په ډول: woher kommt der Zug؟ اورګاډی له کوم ځای څخه راځي. لکه څرنګه چې ګورئ له کوم ځای یا سرچینې په اړه یې پوښتنه شوې. او یا هم woher kommst du؟ ته له کوم ځایه یې. لکه څرنګه چې ګورئ د اصل یا سرچینې په اړه یې پوښتنه شوې. ګرانو لیدونکو، دا و په جرمني ژبه کې وی فغاګن. هیله ده چې یو څه به مو ترېنه زده کړي وي. که لا تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. bis bald. Tschüss.